ابروز یو زید تلیو ملګری را سره اوس یو سړی په دکان کې مونږ غاړه ودرېږي چې موږ قتل یو سړی دی اوس په کپړې په دکان کې بالکل حیا ختم شو د پښتنو په علاقو کې سړی ناصر ښځو په منځ کې په دکان کې اوس بل یو سړی نشته او په منځ کې ناصر ټولې ښځې ته راچاپېره شوي دي ورته کپړې رادار کړي دي اوس کپړې خوښوي قلارې مخونه کولاو شي خندا بړخه مال دا مزې په چرته دي دا یار چې خوشحاله چې وختي راځي دکان ته ورځي وختي راغلی او ناوخته پورې بې دی هلته ناست دا خو دې مزو ته ناست دی قلارې ته ښه ملګرو ته وځو کې دلته ملګري مشته ګوا دي دلته پنځه شپږ ښځو دای په منځ کې ناست دی ته وایې چې دا چېرته خاوند دی یا چېرته پلار دی چېرته رور دی څه کوي شاپینګ کوي شاپینګ کوي شاپینګ په نوم باندې زموږ زنانو بې پردګي اختیار د پردو سړو سره تعلقات دا شاپینګ ته دا کپړه تا پلار نشي اخیستلی دا تا خاوند نشي اخیستلی دا تا رور نشي اخیستلی نو موږ یې په خپله خوښوو موږ یې په خپله خوښوو دا مخکې د زنانو دا کپړې په خپله خوښولې همدې سړو له نه اخیستلې هو ټیک ده پرده کې لاړه شه خاوند دې سره لاړ شي ورور دې سره لاړ شي یو ځان له ځای کې هلته خاوند دې د دوکان نه کپړې راوړې هلته یې تا ته وکړې خوښي که به سره راشي لیکن دا کوم پوښتنه ده دا کوم غیرت دی چې سړی ښځه لېږلې شوترې بې مهار بازار ته لېږلې ده او پردو سړو سره هلته شاپینګ کوه ماښام راشي او خاوند دله ته ووایي چې ما دا کپړه اخیستلې هغه ډېره ښایسته کپړه دی اخیستل او دا بې غیرته په دې نه پوهېږي چې زما ښځه خو هغه سړي لیدلې وه ټوله سړی لیدلې وه هېڅ په حیا چا کې نشته غیرت خلکو کې ختم شو دغه کس دوس ویلی کېدلی شي په حدیث کې راغلی دي درې قسمه خلک دی جنت ته به نه داخلېږي نو اوس الله خبر کوي الدیوس الذي لا یقر الخبث فی اهله هغه دوس ته چې په خپل اهل کې خباثت و فحاشي هغه برقرار پاتې کوي رد کوي نه هغه بدلوي نه هغه دوس سړی دی لہذا زما خپلو رونو ته هم دا درخواست دی خپلو خویندو ته هم دا درخواست دی د الله نه ویرېږئ پرده کوئ الله نه ویرېږئ پرده کوئ خپل مخ چې کوئ دا پټوئ زنانو به د حج په موسم کې د حج په موسم کې به عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي حج کې حال دا چې زنانه پر نقاب لګول ناروا دي لیکن برنه کپړه په مخ راښکته کولی شي وایي موږ به ناست یو چې کله موږ سړي وردل زر مخ راپټ کوئ په حج په دوران کې نو ټول نقصان خو دې بې پردګۍ نه دی چې بې پردګي دومره عامه شو او دې په نتیجه کې بیا عذابونه د الله ګورئ که نه وخت په وخت باندې څنګه عذابونه راځي وخت په وخت باندې او اوس یې خو پکې لا بل شی ده که اوس ورته پرده نور هم لږه نور هم ورته اسانه شو اوس چې کوم دی زنانه هغې نور ځان پټ کړی مخ یې خالي نو مخ د باندې صرف ماکس لګولی ماکس په دې باندې اوس دا پرده کوي او ماکس باندې پرده کېده خو د پښتنو دا ښایسته غټه بورقه دا په سر کا چې خلک دې وپوهېږي دا حیادار